دا کوم سورت چې موږ سره دی سورة الکهف. امام دیلمي په مسند الفردوس کې یو روایت راوړی دی، په هغې کې داسې راځي چې دا یو ځای الله نازل کړی دا ټول سورت، او د دې د نازلېدو په وخت کې د دې سره اویا ملایک او فرشتې الله رالیږي. دا امام دیلمي دا روایت راوړی دی. سورة الکهف د دې ډېر فضایل دی، دا معمولي سورت نه دی. صحیح بخاري او صحیح مسلم کې یو حدیث دی د برا رضی الله عنه، هغه وی قرأ رجل سورة الکهف، یو سړي سورة الکهف تلاوت کو په کور کې لوستو. په بل روایت کې ښه سپا راغلي چې دا سړی چې دی اسید بن حضیر رضی الله عنه، هغه په کور کې د تلاوت کو نو وفي الدار دابة جعلت تنفر، د دې اس ولاړو خوا کې هغه ټوپونه شروع کړو، نو چې کله یې وکتو نو بره نه وریځې راغلي دي، ډوبې ډوبې وریځې په ده دي. نو ده د الله نه د سلامتیا سوال وکړو او هیبت پې هم راغی چې دا څه قصه ده. سحر له بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته دا قصه وکړه چې یا رسول الله ما د سورة الکهف تلاوت کو او داسې قصه وشوه. نو هغه ورته اقرأ فلان، دغه سورت به دې لوستلی یا لولې، فإن السکینة نزلت للقرآن، دا هغه سکینت و هغه سکون چې ملایک راغلي وو د دې قرآن د اورېدو دپاره، ورسره سکینت نازل شوی و. نو دې څاروي دغه ملایک لیدلي دي ځکه پې دا حال راغلی و. د دې صورت یو مشهور فضیلت دا دی، ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی، او ښه صحیح روایت ته امام طبراني راوړی دی، امام بیهقي هم راوړی دی. من قرأ سورة الکهف، څوک چې د سورة الکهف تلاوت وکړي، نور روایتونه کې ورسره د جمعې ورځ راغلی دی، كانت له نورا من مقامه الى مکه، الله به له دومره رڼا او نور ورکړي لکه د دې چې کوم ځای کې دی د هغه ځای د مکې پورې. ومن قرأ 10 آیات من آخرها، او چا چې د دې د اخرني 10 آیتونه ولوستو او یاد یې کړو او دجال راغی او دی و، نو د دجال فتنه به دله نقصان نه ورکوي. یو بل حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی، او دا حدیث امام بیهقي امام حاکم راوړی دی، من قرأ سورة الکهف فی یوم الجمعه، چا چې د جمعې په ورځ سورة الکهف تلاوت کو، دې حدیث کې ورسره د جمعې د ورځې ټکی راغلی، اضاء له من النور ما بینه وبین الجمعتین، د دې جمعې نه واله د بلې جمعې پورې الله رب العزت به دله یو ناشنا رڼا ورکړي. رڼا د ده په هر څه کې، د ده په عمل کې، د ده په وینا کې، د ده په ناسته پاسته کې، د ده په دین او په دنیا کې به الله برکت واچي او رڼا وکړي. او زموږ ډېر خلک افسوس سره دا خبره موږ کوو، زموږ ډېر خلک هغه د دې فضیلت نه دي خبر، او خو د دې فضیلت نه دي خبر. بیا که څوک موږ کې داسې دی چې هغه شوق لري چې د جمعې په ورځ تلاوت وکړي او جومات ته وختي لاړ شي، نو هغه نور سورتونه لولي، لګیا به سورة الرحمن به وي، سورة یاسین به وي. قرآن چې ته کوم تلاوت هم کې الله تعالی اجر درکوي، خو چې کله د یو وخت دپاره څه خاص تلاوت خو یې شوی چې په دې باندې اجر ډېر میلاویږي، نو د هغې بیا ډېر اهتمام پکار دی. یعنې د عربو ته وګوره، دوی چې هر ځای کې نو د جمعې په ورځ به ته به ویني چې دوی به خاص اهتمام د سورة الکهف د تلاوت کوي. د یو حدیث کې داسې هم راغلي چې چا د جمعې په ورځ او شپه، نو ځکه د بعضو علماو رایې دا ده وي چې د جمعې شپه یعنې جمعرات ورځ تېره شو او نور ډوب شو، د دې ځینه واله سبا د نور ډوبېدو پورې ترې سورة الکهف تلاوت کولی شي. موږ سره ډېر وخت دی، نو دا لازم نه چې جمعې د مانځه نه مخکې به یې کوې. جمعې د مانځه نه مخکې اکثر خلک په دې کې جومات ته وختي تلي، جومات ته وختي تلي، هغه وخت هسې هم برکتي وخت ځان به کې لمونځ کړي، 2 رکعته سوره کهف پکې تلاوت کړي. خو د هغه چې مخکې ځي او هغه چې په لارو کوڅو کې ولاړ او جنمازونه یې خواره کړي چې د هغوی خبره نه کوو، هغوی ته خو پکې دومره وخت نه میلاویږي چې دا لمونځ د امام سره ورسوي، خو یو منډه ده او کشتي ایسي پهلواني. خو چې کوم سړی وختي لاړ شي وخي، نو ډېره ښه موقع ده چې دی د سورة الکهف هغه تلاوت وکړي، او که موقع درته میلاو شي دا ډېر اوچت کار دی، بیا د دغې نه اوچت چې تا سره داسې قرآن چې هغې کې ترجمه وي، نو ته صورت لولي ورسره ترجمه مطالعه کې، نور علی نور، قرآن هغه تلاوت تی وکړو او ته پوه هم شوې چې الله رب العزت ما ته څه وایي. نو د جمعې په ورځ د
د دې خاص اهتمام کوئ د سورة الکهف. ما بعض خلک لیدلي دي عوام، زه د قاریانو د علماو خبر نه کوم، بعض عوام هغوی د سورة الکهف دومره تلاوت کړی چې د هغوی ته زباني یاد دي. په قرآن کې ورته د سورة الکهف زباني یاد شوی، ولې لکه تلاوت یې دومره کړی چې ورته زباني یاد شوی. الله رب العزت به تعالی دومره اوچت مقام درکوي، رڼا د یوې جمعې نه د بلې پورې، رڼا د هغه ځي نه د مکې پورې چې کوم ځي کې ته یې. نو زموږ خو دې رڼا ته، دې برکت ته، دې نور ته ضرورت دی په دین او په دنیا کې چې الله موږ له رڼا راکړي. بل حدیث کې راځي، مشهور حدیث دی، امام احمد، امام ابو داود، امام مسلم ټولو راوړی. هغې کې دا دي چې چا چې لس اولني آیتونه د سورة الکهف یاد کړو، لس، عصم من فتنة الدجال، الله به دجال د فتنې نه ساتي. لس آیتونه، لس ډېر نه، لس اولني آیتونه چې چا یاد کړو الله رب العزت به د فتنې نه دجال نه ساتي. لږ ساعت مخکې ما تاسو ته ووایي چې دې صورت کې د فتنې خبره ډېره شوې. نو ګوره هغه صورت لس آیتونه چې دې یاد کړو الله یې د دجال د فتنې نه ساتي. په بل حدیث کې داسې راځي، دا د ابوالدرداء رضی الله عنه روایت دی، دا هم او دا هم صحیح روایت دی، امام نسائی راوړی دی، امام مسلم راوړی دی، چې چا چې اخرني لس آیتونه یاد کړو، نو که ته اولني لس یادې او که اخرني لس، که اولني لس لولې که اخرني لس ولې، الله رب العزت تا د دجال د فتنې نه دې ساتي. نو دجال ځان له لویه فتنه، لوی امتحان دی. رسول صلی الله علیه وسلم به پخپله الله ته فریاد کوي، یا الله ما د دجال د فتنې نه وساته. او دا دعا هغه مونږ ته ښوولې ده. نو دا معمولي فتنه نه ده. که ته دا غواړې چې الله رب العزت تا دې فتنې نه وساتي، نو د سورة الکهف لس آیتونه هغه به یادې، هغه به لولي. نو چې څوک پوره صورت یاد کړي الله به له ډېر اجر ورکوي. سبب نزول دا صورت الله را لګلی دی یو سبب دی. امام ابن اسحاق، امام طبري او بعضو نور علماو دا قصه ذکر کړې ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي قریشو یو ورځ داسې چل وکړو چې دوه کسان یې مکې ته ولېږل، عفوا مدینې ته، دوه کسان یې مدینې ته ولېږل، یو النضر ابن الحارث، دویم عقبه ابن ابي معيط. دا دوه کسان یې ولېږل مدینې ته په یهودو پسې، که چې یهود مولیان او د هغوی سره علم و، خبرې هغوی ته معلومې وي. مشرکانو سره خو هېڅ نه و، د مکې مشرکانو سره په هېڅ هم نه پوهېدو. هغوی خو په دغې پسې روان وي، زموږ پلار نیکه کړي ده، هغوی به ګټه قصه دقه کوله، هغوی سره علم نه و، علم د یهودو سره و. مشکل په یهودو کې دا و چې پرې خپل علم عمل نه و. بل دویم مشکل پکې دا و چې د علم کې هغه مسلو باندې به عمل کوو چې خواهشاتو سره برابر وي، چې کومې به نه وي خوښې هغه به یې نه منلې. نو کې دا مرض و. د قریشو دا چل وکړو، دا اوس مکي دور دی، موږ وایو دا صورت مکي دی. دوی راولګي، دا دوه کسان یې ولېږل مدینې ته، ورته یې ویلي انتم اهل الکتاب، انتم اهل کتاب، تاسو کتاب والی، وعلى علم بالانبیاء وصفاتهم وعلاماتهم، او تاسو سره ډېر علم دی، پیژنئ د انبیاو د پیغمبرانو نښې نښانې درته معلومېږي. موږ راغلي یو تاسو پسې د دې سړي په باره کې ده چې نوم یې دی محمد صلی الله علیه وسلم. که د ده په باره کې تاسو موږ ته ووایئ چې دا سړی پیغمبر دی که نه دی، نو چې دا خبره موږ ته واضح شي، ځکه چې موږ نه پوهېږو چې د پیغمبرانو نښې څه وي. هغه ورته وایي صحیح ده، د ده نه به درې تپوسونه وکړئ، درې. په دې درې تپوسونو کې به ده پته ولګي چې دا پیغمبر دی که نه دی. یو تپوس ورته وکړي چې د هغه ځوانانو څه قصه وه پخوانۍ زمانه کې چې غار ته ننوتي وو، د هغه ځوانانو قصه موږ ته بیان کړه. دویم تپوس به د هغه سړي په باره کې وکړي چې هغه څوک و چې الله ورله دومره زور ورکړی و چې د ځمکې مشرق او مغرب ته هغه سفرونه کړي. او دریم به د روح په باره کې تپوس وکړي، دا ساه چې د دننه روح چې دا څه شی دی. نو که ده جوابونه درکړو دی به پیغمبري، که جواب یې در نه کړو نو ده بیا دا خبرې د ځان نه جوړې کړي دي، د الله نه دی رالېږلی. کله چې هغوی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغلي،
وی موږ له د دریو خبرو جواب راکړه او ته یې څه وی دغه ځوانانو څه قصه وه هغه پخوانۍ زمانه کې چې او غار ته ننوتي او دا هغه سړي څه قصه ده چې الله ورله زور ورکړی او مشرق او مغرب ته تللی او دا روح څه ته وایي نو هغه ورته زه به دله سبا د دې جواب درکړم او انشاءالله یې ونه وي داسې ونوي که الله وغواړي وایي زه به تاسو له سبا جواب درکړم 15 شپې الله وحي بنده کړې وه اوس دا بل امتحان دی الله اکبر دا ډېر لوی امتحان دی لکه کسان په دې انتظار دي چې د دې سړي رښتینوالی معلوموي هلته الله امتحان ته وګوره چې 15 ورځې وحي بنده کړې ده نو څومره دا به څومره سخته وه په رسول وسلم باندې خو دې ځای کې هم الله د پیغمبر تربیت کو یو تربیت دا وشو چې رب العزت د چا پابند نه دی الله اکبر هغه داسې باچا دی که ویې غوښته وحي به راولېږي که ویې نه غوښته جونې رالي دویمه دا تربیت ورته ورکوي چې ګوره هر کار چې ته وایې زه به یې کومه نو انشاءالله وایه که الله وغواړي او همدا خبره ورته الله دې صورت کې کړې ده ګورئ په دې سورة الکهف کې به راشي چې ته داسې وایه چې که الله وغواړي زمونږ پښتانه بعض کسان یو ورځ یو کس وي دی پښتانه ډېر یادوي نو ما بنګالیان یاد کړم که عرب یاد کړم که انډین یاد کړم زه ناس خبره چا ته کوم پښتنو ته کوم نو زه به د دوی عیبونه بیانوم او زه به د دوی ښه خبره هم بیانوم نو اوس الحمدلله زمونږ پښتانه دا انشاء الله او ماشاء الله تبارک الله والحمدلله دا ټکي اوس د اکثرو په خوله راوړېدلي دي د هغې یو وجه پوهه ده الحمدلله خلک پوه شوي دي ډېر هدف لري دویمه وجه مسافري ده دوی بهر ملکونو ته لاړو د نورو قومونو نه دا ټکي واورېدو نو په خپله بې مدد شوي که نه نږدې وخته پورې دا ټکي چا پېژندون نو زه یو ورځ یو ښه داسې سړی چې ځان ته سوي مولا ملک نه راغلی او هغه ناست و پرنجې وکړو نو پرنجې چې وکړو نو الله تکړه پکې و دی الحمدلله یې ووایي چې الحمدلله وایي ما ورته یرحمک الله وایي شکرا هغه له واپس بیا جواب نه ورته چې دې به څه جواب ورکړي دا حقیقت دی دا خو اوس الحمدلله دا خلک دې سره چا نه تپوس وکړي څنګه وایي الحمدلله چې څه ښه څه ویني چې تعجب کې وایي چې ماشاءالله تبارک الله زه صحیح دی زه به ورته بیا ووایم انشاءالله زه به ورته ووایم اوس دا الحمدلله دا ټکي زموږ په خوله راوړېدلي دي نو الله تربیت د رسول الله وسلم کوي 15 شپې وحي بنده ده داسې راځي تاریخ کې چې ډېره سخته وه په رسول الله وسلم باندې 15 ورځې هلته کسان په انتظار او هلته هغوی دا خبره راوړې ده وي که جواب یې درکو نو پیغمبر دی که جواب یې در نه کو نو پیغمبر نه دی او هلته خو هغه خلکو ته ویلي دي چې ای خلکو زه د الله د طرف نه رالېږلی شوی یم او ټول په انتظار ناست دي ډډه یې لګولې ده خوشحاله دي چې زه سړی یم پړ کړو دی به سبا له بیا دا ټکی نه وایي چې زه پیغمبر یم رب العزت دا صورت راولېږو د اصحاب کهف قصه یې پکې ورته پوره بیان کړه د ذوالقرنین قصه هغه باچا زورور د هغه قصه یې ورته ذکر کړه او د روح خبره یې ورته وکړه هغه په سورت بني اسرائیل کې هغه آیت دی نو بیا ما نه یو کس تپوس کولی شي ما نه اکثر که څوک تپوس ونه کړي زه یې په خپل حکم زه یم څوک به رانه کوي چې دا صورت چې په یو ځای نازل شوی دی نو د روح دا مسله هلته څه بیان شوې ده جواب دا دی چې د قرآن دا صورتونه داسې په یو ځای ټول نه دي راغلي بعض صورتونه داسې راغلي چې هغه کولاو په کلونو پراته دي آیت راځي پکې لګي آیت راځي پکې لګي څو څو کاله بعد هغه صورت پوره شوی دی نو دا صورت چې راغی نو صورت بني اسرائیل لا پوره شوی نه و نو هغه آیت د الله په حکم سره هلته ولګېدو دا مسلې موږ تېر شوي کال ذکر کړي چې د قرآن د آیتونو د ترتیب دا اجتهادي نه دی چې مولیانو خپل اجتهاد کړی دا توقیفي دی دا د الله او د الله د رسول د طرف نه چې دا آیت بدلته دا آیت بدلته په یو روایت کې داسې راځي وي د یهودو ته دا ټکون کړی و داسې پوه دي دا خو چې سړی په علم عمل ونه کړي نو کوم ځای ته ورسي دوی پکې ورته دا ټک کړی وي د روح په باره کې به دې تپوس وکړي او که د روح څه خبره شروع کړي چې روح دې ته وایي دې ته وایي نو دا بیا پیغمبر نه دی
او که د ته څه ونه وي چې د روح علم ما سره نشته نو بیا دا پیغمبر دی. او سبحان الله سورت بني اسرائیل کې چې دې بل نوم سورت الاسراء دی دې کې هم دقه دي ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. دوی تا نه تپوس کوي د روح په باره کې چې دا روح څه شی دی ورته وایه د دې علم د الله سره دا ما ته پته نشته. هغه درې جوابونه هغوی ته میلاو شو خو د هغوی تکبر بیا هم ختم نه شو. اصحاب کهف قصه بیان شوه ذوالقرنین خبره وشوه تفصیلي د روح جواب ورته دقه شان میلاو شو څنګه چې ورته یهودو ویلي. بیا هم هغوی کله یو قصه کوله او کله به بله قصه کوله. نو دا ډېر خوندور صورت دی او د الله رب العزت کلام ټول خوږ او ښایسته کلام دی.